افغانستان دی آباد دی او کال دی آباد دی. ورته وګورئ څونه اوبه دي. نو اوس خو له هوا یو څه یخه ده، ډېر ضرورت د سړي نور ته پېښېږي چې لږ هوا ګرمه شي. بیا نو دلته یو بغل پر بل بغل باندې د خلکو ځای نه وي چې کښېني. سږ کال داسې یو حد ته رسېدلي دي چې دغه ځایونه زما نه دي په یاد چې دی دي دونه دې راپورته سوي. پر دغه ځای باندې به موږ کښېنستلو، پر دغه ځای باندې دا اوبه اوس پټ کړی دی. د هره قطره اوبه دا سرمایه ده. دلته چې هر وخت زه راسم زه چون زه اطرافو ته وتلی یم، سهارا ته په اصطلاح. کړایي تر دغه ځایه پورې رسېدلې ده. دا داسې کورنۍ کړایي ده، وینې د غم په کښې کې دي پټاټې. السلام علیکم ورحمت الله. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست، په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. یو خو سږ کال الحمدلله چې دا بارانونه شروع سوي دي او دا سیلابونه او دا اوبه راغلي دي، زموږ هغه لوواله بیخي هیره ده. نو تېرو کلونو به موږ داسې کوله چې بس بارانونه به کم ول، نو چې لوواله به رایله سوله، نو زموږ به ډېر طبیعت برابر و، هر مازدیګر به ورتللو او عموما داسې په روژه کې به رایله کوله. سږ کال مو بیخي یېره کړې ده. نو راځئ نن له خیره سره ځو لووالې پر غاړه باندې یو ګړی کښېنو. هلته هم ځینې خلک راځي بس کښېني یا چای څښي یا بس مازدیګری ورې انجوای کوي. اول به تر هر څه له مخه موبایل کې مې پیسې نشته، نو دلته به یو څه پیسې ور واستوم موبایل ته. کمه دی د لیمبو شربت دی. دا لیمبو وراچوي که پړی وراچوي؟ رښتیا ووایه. لیمبو وراچوي، پړی نشته، پړی دی نه جوړوي. بیا نو صحیح دی چې د لیمبو شربت دی خالص، یعنې اوه یا خالص ښه ګران وي، خالص ښه. بېرته پر فواره باندې راګرځمه. اوس به د خیره سره ولاړ سو د ویالې خوا ته. خوا به موږ دغسې شارټکټ ورکړو پر دې لار باندې. نو نن به هم ولاړ سو پر دغه لار باندې. دلته هم یو د فوټبال میدان دی، وینې خلک راځي دلته ورزش کوي. دا نو په کندهار عینومېنه کې داسې یو لاره ده لکه هغه کونړ. دا زموږ د کندهار کونړ دی. څونه ښایسته ښایسته کورونه جوړ سوي دي، وینې په دې لاره کې یو ښایسته جومات دی. نن نسبتا نورو ورځو ته پر موږ هم لږ ناوخته سو، لمر تقریبا پټ سو. موږ خپل د ناستې ځای ته نه یو رسېدلي، نو نورو ورځې به یو څه وختي راوتلو. دا هغه دی، نو دې ځای ته خو راورسېدمه. ماشاءالله څه اوبه دي په لووالې کې. پکې داسې وې چې خړې ولې د بارانو د دې د ورسره ګاډې وې. ځې له خیره سره ورتابه سو. دا نو داسې ځای دی لکه سارا ته چې راسې لمر وینې شی نسته. دا هغه موسم دی. نو دغه توتان دي، خو فکر کومه توتان خاص نه کوي. کې کولی بیا به نو موږ په دوبي لیدلي وای. ورته وګورئ ورته وګورئ. افغانستان دی آباد دی او کال دی آباد دی. داسې ورته وګورئ څونه اوبه دي. دا نو خورا عشقي ځای دی چې د مازدیګر راسې یو مخ خوند کوي. نو اوس خو له هوا یو څه یخه ده، ډېر ضرورت د سړي نور ته پېښېږي چې لږ هوا ګرمه شي. بیا نو دلته یو بغل پر بل بغل باندې د خلکو ځای نه وي چې کښېني. شواسې راسې ذکرات راکه لاس راکه. داسې پر بغل لا کښته کېږي. ښه داسې کښته کېږه زویه، پر یوه بغل کښته کېږه. دا زما پر لاس باندې. سږ کال داسې یو حد ته رسېدلي دي چې دغه ځایونه زما نه دي په یاد چې دی دي دونه دې راپورته سوي. پر دغه ځای باندې به موږ کښېنستلو، پر دغه ځای باندې دا اوبه اوس پټ کړی دی. زویا ډبرې ورغورځوي ذکره. هر څوک بس راځي مازدیګری دلته کښېني. چې چای مو راوړی وای نو بیا یو ګړی د دې وخت تېرېدی، نو اوس په چیش ځان مصروفه کړو. دوی خو له ډبرې ورغورځوي، زه خو ډبرې هم نشم ورغورځولی.
د هره قطره اوبه دا سرمایه ده ماشاءالله دې ورسره یې بیخي سږکال هېڅ د اوبو کمی نسته د لمر هم ډېر ښایسته منظره جوړه کړې ده په دې خوا کې ور ویې غورځوه ذکره په بر ور وغورځوه ځه دې بغل ته نو ښایسته ښایسته کورونه هم دي وینې او ښایسته جومات هم دی دلته دوی نه پوهېږم چې دا لرګي په کومه ځای راوړي دي راځه لاندې ورته نسي داسې به تر یو ځایه پورې الو ولې پر غاړه ولاړ شو داسې به تر یو ځایه پورې دوی ته یو منظره ورکړه ما ونه ویلې هغه بغل چې و هغه یو څه داسې و چې ډېر شین نه و دا بغل چې دی دا ډېر شین دی داسې چې ځې تر ډېر ځایه پورې تک شین دی سږ کال د لو والې وار دی چې خلک ورته راځي په دود یو څه وختي راغلي وای نو لا خوا لمر یې ډېر ښه خوند کوي او ماشاءالله اوبه نو ما هم دا ډېر وخت داسې اوبه نه دي لیدلې په لو والې کې بیخي زیاتې هلته پیشې وینمه وینې هغه د پیشې هغه د وینې دا هغه دا ګرځي غواړم چې د دې ځای ولاړ سم یو بل ځای لمونځ وکړم ځکه که زه اوس دلته لمونځ کوم په دې مې تشویش شي راځئ 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 بالا راځئ بالا بس د ذکره بیا بله ورځ بیا راسو ښه دا بیا شاته هم نه خیږي بس یا زه مخته خیږم روان یم نو چې یو ځای لمونځ وکړم دلته چې هر وخت زه راسم زه چې وم زه ډېر یو څه اطرافو ته وتلی یم سهارا ته په اصطلاح هغه دی پوله ته راورسېدم نه برق شته زما د خوښ فواره د هغه هم بنده ده تاریکه ده دې خواته خدای دې وکړي چې برق راشي نو تر هغو چې زه لمونځ کوم نو هلته مو لمونځ وکړئ تاریکه وله نو راغلو بېرته دې د رڼاګانو ښار ته ګور اوس دلته د هغه مخامخ پیزا هټ دی زما او د ذکراو د زویا سره بحث دی دی وایي ډوډۍ د باندې خورو زه هم یا نه خورو نو ګورو چې څه کېږي بېرته راغلم کور ته نو ذکرا دی مې خطا ایستله په کیلو باندې ما ورچې چې ژاړې ژوی نو چې راغلم کور ته وږه یم ولمه کړایي اماده کېږي تیاره زه نن یې څه وږه یم یمه ته یو ټال ورکومه ذکره ځان ټینګ که ژوی صحیح دی ځه بسم الله راځه 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 دا په دې ټال کې بس ډېره خوشحالي خو غټ ټال غواړي هر وخت کښېنی غواړي هم نه کړایي هم تر دغه ځایه پورې رسېدلې ده دا داسې کورنۍ کړایي ده وینې دغه هم پکښې کې دي پټاټې هوټل به دې کې نو پټاټې نه وي دا داسې کورنۍ کړایي ده بس نو زه ډوډۍ خورم د خدای په امان